بسم الله الرحمن الرحیم. نبی مدثر یم. نن غواړم چې تیرو ویډیوګانو په ادامه سره موږ او تاسو پر مایټوکانډریا باندې بحث وکړو. مایټوکانډریا د کوچي مایټوکانډریا خپل چی ته ویل کیږي، د دې ساختمان سره کم دی او همدارنګه د دې وظایف چی شي دي، کمی وظیفې د لري په یو حجره کې کمی وظیفې د تر سره کوي. لومړی شی د چې موږ تاسو به همیشه د مایټوکانډریا په اړه یوه خبره اورېدلې وي چې مثلا هر ځای تاسو مثلا د بیولوژي په کتابونو کې یا مثلا په د بیولوژي په مضامینو کې هر ځای تاسو ووینئ، دوی یو ډېره مهمه خبره کوي. هغه دا وایي چې مایټوکانډریا چې ده هغه پاور هاوس اف د سیل ده. چې شي دی پاور هاوس اف د سیل. پاور هاوس اف د سیل معنا څه شي؟ پاور هاوس اف د سیل معنا دا چې مایټوکانډریا هغه ارګانیل یا هغه ساختمان دی کوم چې د یوې حجرې لپاره انرژي تولیدوي. یعنی دا د یوې حجرې د انرژي تولیدولو فابریکه په ډول سره کار کوي. داسې ده لکه د یوې حجرې لپاره چې دا څه شي کوي؟ انرژي تولیدوي. یعنی انرژي چې شي لکه ای ټي پی د هغه انرژي دی چې مثلا حجره هغه ته ضرورت لري چې په مختلفو ځایونو کې مثلا د ترانسپورټیشن لپاره ضرورت لري، د خپل کار سرته رسولو لپاره ضرورت لري، او هغه انرژي چې د هغه چیرې تولیدېږي؟ په مایټوکانډریا کې تولیدېږي. دا بیخي صحیح خبره ده چې مایټوکانډریا چې ده هغه د یوې حجرې پاور هاوس دی چې دا مثلا داسې کار سرته رسوي لکه د یوې حجرې د انرژي تولیدولو فابریکه. مګر د مایټوکانډریا وظیفه یوازې دا نه ده. مایټوکانډریا ډېرې نورې وظیفې لري چې د هغو څخه مثلا په مایټوکانډریا کې موږ او تاسو دا ویلی سو چې په دې کې مثلا هغه کوم الکترون ترانسپورټ چین چې ورته ویل کېږي چې په دې باندې هم موږ راځو مخکې به مایټوکانډریا په وظایفو کې بحث پر کوو. دغه الکترون ترانسپورټ چین چې دی دا هم چیرې موجود دی؟ دا هم په مایټوکانډریا کې موجود دی. او د مایټوکانډریا مثلا په کوم ساختمان کې موجود دی، څه رقم وظیفه سرته رسوي، د چی په واسطه سره کار سرته رسوي؟ پر دغه الکترون ترانسپورټ چین باندې هم موږ تاسو مخکې بحث کوو. خو د دې لپاره چې موږ د یوې مایټوکانډریا په وظایفو باندې په مکمل ډول سره او په صحیح ډول په ښه ډول سره سرخلاص کو، موږ باید د مایټوکانډریا سټرکچر یا ساختمان یې ور زده کو چې مایټوکانډریا څه رقم جوړښت لري، کم ساختمانونه په ځان کې لري او هر ساختمان یې کم خاصیت لري. کله چې موږ دا زده کو نو بیا ډېر په اسانۍ سره کولی شو دا زده کو چې د مایټوکانډریا د هر ساختمان وظیفه څه شي ده. نو راځو د مایټوکانډریا د ساختمانونو څخه را شروع کوو. دغه شکل چې تاسو په دې ځای کې وینئ دا خپله څه شي دی؟ دا خپله د مایټوکانډریا مثلا یو شکل دی چې مثلا مایټوکانډریا څه رقم جوړښت لري په حجره کې، دغه ارګانیل چې دی هغه مثلا څه رقم وي. دغه شکل ته چې تاسو ګورئ په دې شکل کې موږ څو ساختمانونه لرو. لکه لومړی دغه ساختمان چې تاسو وینئ دا شین ساختمان، دې ساختمان ته چې ویل کېږي دا د مایټوکانډریا چې دی د مایټوکانډریا ممبران دی. خو مایټوکانډریا چې دی هغه یو ممبران نه لري بلکې دوه ممبران لري. نو ځکه دغه ممبران چې دی دې ته چې ویل کېږي دې ته د مایټوکانډریا دغه کوم ممبران چې دی دغه ممبران ته د مایټوکانډریا اوټر ممبران ورته ویل کېږي. ګورئ چې ورته ویل کېږي اوټر ممبران ورته ویل کېږي. د څه شي اوټر ممبران ورته ویل کېږي؟ د مایټوکانډریا اوټر ممبران ورته ویل کېږي. او د مایټوکانډریا اوټر ممبران چې دی هغه خپل ځان ته خپل ځانګړنې لري، خپل خاصیتونه لري چې د هغو خاصیتونو د جملې څخه یو خاصیت دا دی چې د مایټوکانډریا اوټر ممبران یا د بندنۍ کوم ممبران بندنۍ کوم غشا چې ده د دې پرمیبیلیټي چې ده هغه ډېره های ده، ډېره لوړه ده. د مایټوکانډریا اوټر ممبران چې شي د مایټوکانډریا د اوټر ممبران هغه مثلا کومه پرمیبیلیټي چې ده هغه یې څه رقم ده؟ هغه یې ډېره های یا هم ډېره لوړه ده. اوس به نو تاسو وایاست چې پرمیبیلیټي چې ده دا څه ته ویل کېږي؟ یا داسې هم ویلی سو چې د دې دغه کوم بندنۍ ساختمان چې دی دا ډېر پرمیبل دی. لومړی راځو تاسو ته یې وارې دغه پرمیبیلیټي درښیم چې پرمیبیلیټي چې ده دا په خپله څه ته ویل کېږي؟ ګورئ تاسو فرض کړئ چې دا یو د مثال په توګه سره یوه غشا ده یا به دا غشا د مایټوکانډریا غشا وي، هغه که اوټر وي هغه که اینر وي، یا به دا سیل ممبران وي، د سیل غشا به وي. دغه ساختمان چې دی دا خپل ځان ته مثلا دوه دانې انوایرمنټس لري. یو چې دی هغه د دې دغه دننی انوایرمنټ دی او بل چې دی هغه د دې دغه د باندې انوایرمنټ دی. ګورئ دا شی ته مو فکر وي که چیرې مثلا دا چې دی د مثال په توګه سره دغه کم ساختمان چې دی که چیرې مثلا دا یو مایټوکانډریا وي نو د دې دغه کم دننه ساختمان چې دی دا خپله د مایټوکانډریا میټریکس دی او دغه د باندې ساختمان چې دی هغه به څه شي وي؟ د حجرې سایټوپلازم به وي.
که چیرې مثلا دغه تاسو فرض کړئ چې دا یو حجره ده نو دا به د حجرې سایټوپلازم وي او دا به څه شي د حجرې څخه د باندې به د دې مثلا انوایرنمنټ به وي. اوس نو دا نو په منځ کې څه شي سوله د باندې او د ننه ترمنځ دلته یو بیریر موجود دی. دغه بیریر ته خپله چې ویل کېږي سیل ممبران یا مایټوکانډریل ممبران دې ته خپله ویل کېږي چې مثلا که چیرې شیان غواړي چې مثلا هغه که مالیکولونه وي هغه که پروټینونه وي هر شی کوي چې هغه د حجرې د ننه راسي چې شي وسي د حجرې د ننه راسي یا د حجرې څخه د باندې مثلا مواد ووځي. نو د حجرې ته چې کله د ننه مواد راځي یا د باندې مواد ځي نو دا د کومې لارې ځي د څه شي څخه تیریږي دا د دغه بیریر څخه تیریږي چې دغه بیریر ته خپله چې ویل کېږي سل ممبران ورته ویل کېږي. اوس نو که دغه بیریر یا دغه ممبران چې دی دا مثلا موادو ته ډیره په اساني سره اجازه ورکوي چې هغه د مثلا حجرې ته دننه ولاړ سي یا د حجرې څخه د باندې ووځي یعنې ډیر په اساني سره مثلا موادو ته اجازه ورکوي او په زیات اندازه سره مواد کولی سي چې مثلا دننه ولاړ سي او یا مثلا د حجرې څخه د باندې ووځي. نو موږ داسې وایو چې د دغه سیل ممبران کومه پرمیبیلیټي چې ده هغه څه شي ده هغه ډیره های ده معنا شیانو ته په اساني سره اجازه ورکوي چې دننه ولاړ سي او یا هم د حجرې څخه د باندې ووځي. که چیرې داسې وي چې دغه کومه حجره چې دغه کوم سیل ممبران چې دا ډیر سلیکټیو وي معنا ډیر په ډیر مشکله سره موادو ته یا ډیرو کمو موادو ته اجازه ورکوي چې هغه د حجرې دننه ولاړ سي یا د حجرې څخه د باندې راووځي. نو موږ داسې وایو چې د دغه ممبران پرمیبیلیټي چې ده څه شي چې ده پرمیبیلیټي چې ده هغه ډیره کښته ده یعنې هغه چې د پرمیبیلیټي یې ډیره کمه ده. ولې ځکه چې مواد چې دي یا ډیرو کمو موادو ته اجازه ورکوي چې مثلا د حجرې دننه ولاړ سي او یا د حجرې څخه د باندې ولاړ سي. دغه ته په خپله پرمیبیلیټي ویل کېږي معنا دا چې د موادو ته هغه اجازه ورکول چې د حجرې څخه د باندې ولاړ سي یا دننه ولاړ سي دغه اجازه که چیرې مثلا څه شي وي ډیرو موادو ته اجازه ورکوي په ډیره اساني سره اجازه ورکوي نو موږ وایو چې د دغه سل ممبران یا د دغه ممبران پرمیبیلیټي چې هغه لوړه ده. او که چیرې په ډیره مشکله سره یا ډیرو کمو موادو ته اجازه ورکوي چې تر دې تیر سي نو موږ وایو چې دغه ممبران پرمیبیلیټي چې ده هغه کمه ده. اوس چې تاسو په پرمیبیلیټي سره خلاص سو نو بیرته راځو اوټر ممبران ته. ما تاسو ته ویل چې د مایټوکانډریا اوټر ممبران ګورئ دا خپله د مایټوکانډریا دننه ساحه د انوایرنمنټ دی دا د مایټوکانډریا څخه د باندې چې دا به خپله د سیل چې شي وي مایټوکانډریا خو په حجره کې موجود دی په سیل کې موجود دی نو دا به خپله سایټوپلازم وي صحیح دی. نو د مایټوکانډریا دغه اوټر ممبران چې دی د دې لومړنی خاصیت دا دی چې د دې پرمیبیلیټي چې ده هغه ډیره لوړه ده معنا په زیاته اندازه موادو ته ډیرو موادو ته مختلف موادو ته اجازه ورکوي چې دننه ولاړ سي مایټوکانډریا ته او همدارنګه د مایټوکانډریا څخه د باندې راوځي. دوهم دغه اوټر ممبران چې دی دا په خپله د څه څخه جوړ شوی دی دا په خپله د فاسفو لیپید بای لییر څخه جوړ شوی دی. د څه څخه جوړ شوی دی د فاسفو لیپید بای لییر څخه جوړ شوی دی لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې وویل عموما په سیل ممبران کې چې یو سیل چې دی د سیل ممبران چې د هغه خپله فاسفولیپید بای لییر دی چې مثلا کم خاصیتونه لري سره کم دي سره کم جوړ شوی دی. موږ تاسو ټوله په تیرو ویډیوګانو کې ویلي دي که چیرې تاسو دغه فاسفولیپید بای لییر نه پیژنئ نو تاسو زموږ تیرې ویډیو ته ولاړ سئ چې هغه د سیل ممبران په باره کې ده په هغه ویډیو کې په مکمل ډول سره دا تشریح شوی دی. نو د مایټوکانډریا اوټر ممبران چې دی هغه چې شي دی لومړی دا چې د دې پرمیبیلیټي ډیره لوړه ده او دوهم دا چې خپله دا یو فاسفولیپید بای لییر دی. د هغه تر څنګ دلته تاسو وګورئ دغه کوم پرپل رنګ چې تاسو وینئ دا پرپل کوم ساختمان چې تاسو وینئ دې ته خپله چې ویل کېږي دې ته د مایټوکانډریا اینر ممبران ورته ویل کېږي. د مایټوکانډریا چې ورته ویل کېږي اینر ممبران یا هم د مایټوکانډریا هغه د ننه ممبران یا هم د ننه غشا ورته ویل کېږي. ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې مایټوکانډریا چې ده هغه دوه ممبرانه لري یو چې دی هغه د مایټوکانډریا اوټر ممبران دی او بل چې دی هغه د مایټوکانډریا اینر ممبران دی. د مایټوکانډریا د کم اینر ممبران چې دی دا هم مثلا شي لري خپل ځان ته ځانګړتیاوې لري چې د هغو ځانګړتیاو د جملې څخه لومړی دا دی چې د اوټر ممبران برعکس د دې کم پرمیبیلیټي چې ده یعنی دا چې موادو ته په کومه اندازه سره اجازه ورکوي چې تر دې تیر سي دننه میټریکس ته ولاړ سي د دې دغه پرمیبیلیټي ډیره کمه ده.
اوس چې د اوټر ممبران پرمیبیلیټي چې هغه ډیره های و ډیره لوړه او ډیره په اسانۍ سره او په زیات اندازه مواد ته اجازه ورکول مختلفو مواد ته اجازه ورکول چې هغه دننه ولاړ سي او د باندې ولاړ سي یعنی سایټوپلازم ته ولاړ سي او یا د مایټوکانډریا انټرممبران سپیس ته ولاړ سي ډیر په اسانۍ سره اجازه ورکول مګر کوم انر ممبران چې د دې پرمیبیلیټي چې د هغه ډیره کمه ده او دغه انر ممبران چې دا هم د چې څخه جوړ شوی دی دا هم د پاسفولیپید بایلیر څخه جوړ شوی دی د پاسفولیپید بایلیر څخه دا چې شوی دی دا جوړ شوی دی داسې نه دی چې اوس نو دوی دواړه یو ځای د پاسفولیپید بایلیر جوړوي نه داسې نه دی اوټر ممبران خپله جلا د پاسفولیپید بایلیر څخه جوړ شوی دی انر ممبران خپله جلا د پاسفولیپید بایلیر څخه جوړ شوی دی دواړه جلا جلا د چې څخه جوړ شوی دی د پاسفولیپید بایلیر څخه جوړ شوی دی او د هغه وروسته دغه د اوټر ممبران او د انر ممبران چې ترمنځ چې دغه کم سپیس دی د اوټر ممبران او د انر ممبران ترمنځ چې دغه سپیس کله تاسو وینئ دغه سپیس ته چې ویل کېږي دې ته انټرممبران سپیس ورته ویل کېږي چې ورته ویل کېږي انټرممبران سپیس ورته ویل کېږي دغه انټرممبران سپیس چې دی دا هم خپل ځان ته چې لري خاص خپل ځانګړتیاوې لري چې دغه ځانګړتیاو د جملې څخه یوه دا ده چې په دې کې پر زیاته اندازه سره پروټونونه موجود دي په دې کې چې موجود دي په دې کې په زیاته اندازه سره پروټونونه موجود دي معنا دغه ځای چې دی دا ډیر اسیډیک دی یا هم څه رقم دی ډیر تیزابي دی ولې چې پروټونونه موجود دي پکې کې مطلب د هایدروجن مثبت آیونونه پکې کې موجود دي نو دا به څه رقم وي دا به په زیاته اندازه سره اسیډیک وي چې دغه د دې دغه کم پروټونونه چې مثلا دلته په زیاته اندازه سره موجود دي دا بیا وروسته په اصل کې په الکترون ترانسپورت چین کې چې شي کوي د دې سره مرسته کوي چې مثلا هغه پروسه په اسانۍ سره سرته ورسېږي دا چې څنګه هغه وروسته د مایټوکانډریا په وظایفو کې وایو اوس راځو د مایټوکانډریا یو بل د دې سټرکچر یا ساختمان ته ګورئ تاسو دغه انر ممبران وینئ دا انر ممبران چې دي دغسې انویجنیشنز لري چې شي لري دغه انویجنیشنز لري چې د انر ممبران ځینې برخې یعنی ډیر د ننه طرف ته د میټریکس سنټر طرف ته دی چې شي سوي دي دی انویجنیټ سوي دي یعنی د ننه طرف ته ننوتلي دي زیاتره برخې چې دغه ته په خپله د مایټوکانډریا چې شورته ویل کېږي دغو برخو ته په مایټوکانډریا کې کریسټای ورته ویل کېږي چې شورته ویل کېږي کریسټای یعنی کریسټا یوې دانې ته او دا ټوله که چیرې موږ سره جمع کړو فقط تاسو په کې یې ورته اضافه کړئ دې ته خپله چې ویل کېږي د مایټوکانډریا دغه کریسټاوي ورته ویل کېږي چې دا بل شی نه دی دا د هغه د انر ممبران برخه ده دغه خپله انر ممبران دي فقط په مختلفو برخو کې د مایټوکانډریا دا چې شي سوي دغه انویجنیشنز یې جوړ کړي دي دغه برخې یې جوړې کړي دي چې حتی د میټریکس تر سنټره پورې دوی چې شي سوي دي یعنې تاسو ګورئ دا د میټریکس یعنې حتی تر سنټره پورې دوی راغلي دي او دغه یو رقم ساختمان یې جوړ کړی دي د دې وظیفه چې شي ده یا دوی کومه ځانګړنه لري د دوی هغه یعنی د دوی تر ټولو غټه وظیفه چې ده د دوی تر ټولو غټ کار چې دی هغه دا دی چې دوی دغه کوم سرفیس ایریا چې ده چې شي چې ده د مایټوکانډریا کومه سرفیس ایریا چې ده دغه سرفیس ایریا دوی انکریز کوي یعنی دوی د چی لپاره کارول کېږي په اصل کې د دې لپاره کارول کېږي چې سرفیس ایریا چې ده هغه دوی انکریز کړي د چی لپاره د دې لپاره چې بیا وروسته په دې کې مثلا مختلف سپیسیفیک ټایپ اف میټابولیک چې شي کېږي په دې کې ځینې مختلف میټابولیک ریاکشنز بیا سرته رسیږي نو د هغه پرپوز دپاره دوی دغه کومه سرفیس ایریا چې ده دا چې شي کوي دا راته ډېروي صحیح دی دا د مایټوکانډریا د چې شي وظیفه سوله د دغه کریسټای وظیفه سوله چې د دې هغه خاص تر ټولو غټه وظیفه چې د هغه دا ده چې سرفیس ایریا چې ده انکریز کړي تر څو ځینې مثلا سپیسیفیک ټایپ میټابولیک ریاکشنز دي چې هغه دلته سرته ورسیږي همدارنګه د هغه څخه وروسته که چیرې یو بل ساختمان ته راسو هغه خپله د مایټوکانډریا دغه دننه ساختمان دی ګورئ دا د مایټوکانډریا چې شو سو دا مثلا اوټر ممبران سو دا انټرممبران سپیس سو همدارنګه دغه بل چې دا انر ساختمان سو دغه کریسټاوي چې دغه د چې شي د انویجنیشن څخه جوړې سوي دي د انر ممبران د خپل دغه کنټینیویشن دی خپل د دا داسې نه دي چې اوس نو جلا ساختمانونه دي نه دغه د انر ممبران ساختمانونه دي چې دوی جوړ کړي دي چې د دې هغه وظیفه چې د دې دغه وظیفه ده چې فقط سرفیس ایریا څه وکړي انکریز کړي اوس نو که چیرې دننه موږ راسو دغه کوم تاسو چې کومه ایریا وینئ دې ته خپله چې ویل کېږي دغه ایریا ته چې دی دې ته د مایټوکانډریا میټریکس ورته ویل کېږي دې ایریا ته چې ویل کېږي دې ته د مایټوکانډریا میټریکس ورته ویل کېږي د مایټوکانډریا په میټریکس کې مختلف چې شي شته د دې په میټریکس کې به تاسو مختلف
سلوټس وویني، مختلف مثلا په دې کې سلوټس ته چې هر یو مثلا هغه خپل وظایف سرته رسوي، هر یو په مختلفو مثلا د مایټوکانډریا په مختلفو وظایفو کې خپل مهم رول لري. خو یو ډیر مهم شی چې د مایټوکانډریا په میټریکس کې موجود دی هغه چې شي دی هغه یو دا دی چې په مایټوکانډریا کې خپل مایټوکانډریال ډي ان اے سته، چې دا خپل مټرنل ډي ان اے ده. چې شي سته په مایټوکانډریا کې خپل مایټوکانډریال ډي ان اے موجوده ده، چې دا خپل مټرنل ډي ان اے ده، چې دا کولای شي د هغه جینونه په خپل ځان کې لري چې کولای شي د هغه څخه مثلا ار ان اے ټرانسکریپټ کړي او بیا هغه ار ان اے مثلا چې شو سي د هغه ار ان اے چې بیا مثلا پروتینونه جوړوي چې هغه په مایټوکانډریا په وظایفو کې بیا رول لري. هغه پروتینونو د ترانسلیټ کولو لپاره او د جوړولو لپاره خپل د مایټوکانډریا په میټریکس کې رایبوزومونه پسې موجود دي. چې شي موجود دي رایبوزومونه موجود دي چې دغه رایبوزومونه بیا چې شي کوي دا رایبوزومونه هغه ار ان اے چې د چې څخه د مایټوکانډریال ډي ان اے ټرانسکریپټ کړل هغه بیا راځي او دغه رایبوزومونه ته او دا رایبوزومونه هغه ټرانسلیټ کوي او د هغه څخه وروسته د دې څخه چې جوړوي پروتینونه جوړوي. تاسو به دا خبره اورېدلې وي چې مایټوکانډریا چې د هغه یو خاصیت لري چې د خپل وظایفو یا د خپل هغه کوم فانکشنز چې دي د هغه لپاره کولای شي چې دا چې شو وکړي دا یو اندازه پروتینونه چې دي یو اندازه چې شي یو د اندازه پروتینونه چې دي هغه دا پروډیوس کړي، معنا کولای شي چې خپل د وظایفو لپاره یو اندازه پروتینونه خپل پروډیوس کړي. یعنی یوازې دا نه چې د په سایټوپلازم کې چې کوم نوکلیس موجود دی د هغه نوکلیس چې کوم مثلا ډي ان اے ده د هغه ډي ان اے د ټرانسکریپټ کولو څخه او بیا په رایبوزوم کې چې کوم پروتینونه جوړیږي د هغه په واسطه سره یوازې نه بلکې دغه کوم مایټوکانډریا چې د خپل ځان ته کولای شي چې پروتینونه یو اندازه پروډیوس کړي، یعنی د هغه پروتینونو ترڅنګ دا کولای شي خپل ځان ته هم پروتینونه پروډیوس کړي چې د هغه په واسطه سره د خپل وظیفه بیا سرته رسوي. نو دا د مایټوکانډریا مکمل ټوله ساختمان چې مثلا کوم ساختمانونه په دې کې موجود دي او هر یو خپل ځان ته کومې ځانګړتیاوې لري. په راتلونکي ویډیو کې به موږ او تاسو د هر یو ساختمان وظایف وایو چې هر یو ساختمان یې کومه وظیفه سرته رسوي، په څه شي کې رول لري او الکترون ترانسپورت چین باندې بحث کوو، دا به زده کوو او دغه د مایټوکانډریا د کوم څه ساختمانونه چې د هر یو وظیفه به زده کوو. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت او ښې چارې.